دی ویډیو کې به زه تاسو دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په موبایل کې مو داسې ښایسته عکسونه جوړ کړئ. تاسو کتلی شئ دوستانو زما عکسونه څومره ښایسته ښکاري. دغه خالي په یو کلیک سره داسې ښایسته جوړ شوي دي. نو تاسو هم خپل عکسونه په همدغې طریقې سره کومه طریقه چې زه تاسو ته ښیمه جوړولی شئ ښایسته عکسونه. نو دوستانو وخت هم نه نیسمه، ویډیو شروع کوو. شروع کېدو نه مخکې ویډیو هم لایک کړئ نه ویډیو در سره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړئ. چینل هرومرو در سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې نورې ښایسته ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې ملاوي شي، د یوټیوب ویډیو په ډسکرپشن کې. که تاسو دغه ویډیو په فیسبوک کې ګورئ نو ماته میسج وکړئ په فیسبوک کې، او که میسج هم نه کوئ نو تاسو به د ویډیو په کومنټ کې وګورئ. هغلته ما د دغه اپلیکیشن لینک درکړی وي، تاسو به له هغې ځای څخه دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقې سره ډاونلوډ کړئ. دوستانو دغه اپلیکیشن نوم دی ټون می، نو دغه به راخلاص کړئ. کله مو چې دغه اپلیکیشن راخلاص کو نو دغه به لږ ځنډ واخلي تر څو دغه صفحه تاسو ته راسي. نو چې کله دغه ځنډ واخیست دوستانو تاسو به یو څه پرمیشن ورته الاو کوئ. کله چې الاو کوئ نو تاسو سره به داسې یو صفحه راخلاصي. دوستانو تاسو کتلی شئ په دې کې ډېرې ښایسته عکسونه پکې ایډیټ کېږي. خالي عکس ورته اپلوډ کړئ او نور ستاسو عکس به ډېر په اسانه طریقې سره ایډیټ. دلته هم ستاسو چې هر یو خوښ شو نو همغه به ورته سلیکټ کړئ. نو دوستانو د ځای کې زما یو خوښ شوی دی دغه دی دوستانو، نو زه غواړم چې دقسې عکس زه ایډیټ کړم. نو دوستانو تاسو کتلی شئ دغه عکس اول دغه رقم و اوس دغه رقم دی. نو تاسو ته دلته دغه هم ښایي. نو زه اوس ورته یو عکس اپلوډوم. نو دوستانو دغه عکس ورته زه اپلوډوم. کله چې عکس هم ورته انتخاب کړو نو بیا به په دغه ایرو آپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې ایرو آپشن باندې کلیک وکړو دغه به لږ ځنډ واخلي. نو دوستانو تاسو کتلی شئ دغه عکس یې ماته دغسې ښایسته ایډیټ کو. نو په یو کلیک سره ستاسو عکس هم همدغسې یو ښایسته ایډیټ کوي. نو تاسو به دوستانو دغه پلس آپشن باندې کلیک وکړئ، او که تاسو غواړئ چې دغه کې نور هم ایډیټینګ وکړئ نو دوستانو تاسو کتلی شئ دلته نور هم آپشنان پکې شته دی. هر یو چې ستاسو خوښېدو بیا هغه پکې سلیکټ کولی شئ. نو که غواړئ چې عکس مو په ګیلري کې سیف کړئ نو دلته به دوستانو تاسو په دغه 3 لاینو باندې کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ دلته 3 لاینو باندې به کلیک وکړئ، بیا به دلته په سیف ټو ډیوایس باندې کلیک وکړئ او دلته به ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. نو دغه عکس به ستاسو ګیلري کې سیف سي. دوستانو تاسو کتلی شئ سیف. نو زه یو بل عکس هم ایډیټ کوم، تاسو به دغه طریقه یاد کړئ. نو دوستانو دلته دغه عکس باندې زه سلیکټ کوم او دلته ورته یو عکس اپلوډوم. کله چې عکس ورته اپلوډ کو نو دوستانو تاسو نه به دغه عکس دقسې به تاسو یو عکس ورته اپلوډ کړئ. کله مو چې دغه عکس ورته اپلوډ کو بیا په د ایرو آپشن باندې کلیک وکړئ، لږ به انتظار ورته وکړئ. نو دوستانو الموست ډن، یعنی دغه ورسېدو. تاسو کتلی شئ زما عکس داسې یو ښایسته په یو کلیک سره ایډیټ کو. نو تاسو هم کولی شئ چې په دغې طریقې سره خپل عکسونه ښایسته ښایسته ایډیټ کړئ. نو دوستانو د سیف کولو لپاره په دې 3 لاینو باندې کلیک وکړئ، په دې 3 ټکو باندې، بیا دلته په سیف ټو ډیوایس باندې کلیک وکړئ او ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. نو دغه عکس به تاسو سره په ګیلري کې سیف سي. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو خدای وکړي چې تا اخره پورې مو راسره کتلې وي او خوښه شوې مو وي. نو دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو له پلی سټور نه هم ډېر په اسانه طریقې سره ډاونلوډولی شئ. دغه اپلیکیشن نوم دی ټون می. دوستانو تاسو کتلی شئ ټون می دلته په اول سر کې راسي. نو دا د ډاونلوډ طریقه ولا ویډیو هم دومره ولا بیا ملاویږو په داسې نورو ښایسته ویډیوګانو کې. ښاد آباد او بریالي اوسئ. د خدای په امان.